میرویس خان څوک و؟ مخینه یې څه وه؟ د کندهار پر نیونې شخړه، د هوتکي دور پلازمینه او د کندهار د زاړه ښار تاریخي کلا در نارنج ماڼۍ، د میرویس خان پوهه، هاند او مبارزه، په مانجه کې جرګه او پاڅون، میرویس خان د خپلواکۍ لوی ګټونکی، د میرویس خان نیکه مړینه او مزار. السلام علیکم، زه منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. میرویس خان هوتک د شاه عالم خان هوتک او نازو توخي نامتو زوی د کرم خان هوتک لمسی په 1483 کال کې په کندهار کې زیږېدلی دی. حاجي میرویس خان هوتک د افغانانو له یو ډیرو سترو مشرانو څخه و او دی افغانانو له همدې له امله دته د نیکه لقب ورکړی دی. میرویس خان په خټه هوتک چې د غلجیو د ټبر یوه ستره پښه ګڼل کیږي. د دې ټبر ډیری وګړي د کلات، هرات او کندهار میشت دي. د میرویس خان نیکه مور د افغانستان د غیرتمنو او اتلو ښځو له شمېر څخه وه. د دغې غیرتمنې میرمنې نوم نازو توخي وه چې د سلطان ملخي توخي لور وه. د میرویس خان هوتک پلار د غلجیو مشر و او له پوپلزیو سره د خپلوۍ له کبله ابدالۍ هم بلل کېده. میرویس خان په خپلو سترګو او له ډېر نږدې پر خپلو هیوادوالو د بهرني حکومت توپیرپالنه لیدله او هم یې د سوداګرۍ د کسب له لارې لیدل چې په څه ډول د کندهار د بې سر او پښو سوداګریزې پانګې ګټه بهرنۍ جیبونو ته ورکړله. هغه هم دا راز لیدل چې په کندهار کې 1,000 بهرني پراته سرتیري باید د دغه ځای د وګړو د خولو له شامته ماړه سي چې د نورو د ټکولو لپاره ښه تکړه اوسي او هم دې د فارس د واکمنو د توپیر پالنې او تکبر دروند پیټې هم پر اوږو یوسي. له همدې امله میرویس خان د ولس د پاشل سوو ځواکونو یووالي ته لستوڼي راټول کړل. ښار وګړو هم د هغه خیر غوښتونکي دروند او سپېڅلي چال چلن د سر په سترګو لیدلی و او پر هغه یې ډاډ درلودی. یوازینۍ لاره چې پاته وه هغه د کړنې او عمل خپلواکي وه او دا د یوه پوځي حکومت تر څار لاندې شونې نه ښکارېدله. نو ځکه میرویس خان هوتک دښمن ته د دوستۍ له لارې ورنږدې کیږي او له سرزورو ټبرونو څخه د مالیې د راټولولو سلاو خولې تویوینې د ادارې چارو سمبالتیا او د ټولو ادارو چارو واګو د لاس ته راوړلو له لارې ګورګین دومره ځان ته رانږدې کړ چې ګورګین میرویس خان هوتک د هغه د پوهې او ژور لید او ځیرکوالي له کبله د کندهار ښار د کلانتر په توګه وګمارئ. د هغه مهال دا دنده د اوسنۍ مهال د ښاروال له دندې سره برابره وه. میرویس خان د دغې دندې تر سره کولو په ترڅ کې د خلکو ډاډ ترلاسه کړ او د قومونو له مشرانو او خانانو سره یې خوږوالي ډک اړیکې وساتلې. او بله ځانګړتیا یې دا وه چې میرویس خان د ابدالۍ زوم و او هغوی ورڅخه کرکه نه درلودل، خو وګړي د حکومت څخه در 2 سپوږمو را رسېدلي ول او د لارو چارو د موندلو او لټولو په موخه یې میرویس خان ته مخه کړل. میرویس خان د صفوي شاه حسین په نامه یو لیک ولیکئ او د ګورګین له لاسه غاب یا احتجاج پکښې لیکلی و او د سمونې یا لرې کولو غوښتنه یې کړې وه او په دې هیله چې د ګورګین لاسونه د خلکو له ګریوانونو څخه خلاص شي. نو د میرویس خان او د ښار د نورو مخورو مشرانو له لاسلیک کونې وروسته دغه لیکنه د صادقو کسانو له لارې د اصفهان دربار ته ولېږل شول. په اصفهان کې د ګورګین ورور چې د دیوان بیګۍ دنده یې درلودل له دغه سرټکونې خبر سو او میرویس خان یې له دندې ګوښه کړ او د بند په وخت کې میرویس خان ولیدل چې پاچا د خواجه سرایانو او د ملایانو د لاس ناوکۍ ګرځېدلی ول. همدا شان هغه د دولت خټه او تومنه په ځیر ولیدل او پوه شو چې دربار خو خړ پړ دی. پاچا بې کفایته مشران ټاکلي دي، د دربار مامورین خپل سري دي او لټ دي، په کار پوه کسان او بلندیان راټول سوي دي او د هغوی ځای بیکاره او بډایه دی. د ادارې چارې ګډې وډې دي او پاچا انډیوالانو سره په تعویضونو، دعاګانو، پالیدلو، جعفر یا علم حروف او بانډارونو بوخت دی او د دولت چارواکو، خانانو او ملایانو د ناتار او د ملا ماتونکو مالیاتو تر دروند پیټې لاندې اوبه د وګړو تر منځ را رسېدلې وې. نو میرویس خان ډاډه شو چې له دغسې ککړې دولتي ادارې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کول بیخي اسانه کار دی، خو د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د وګړو یووالی اولین شرط دی او له بلې خوا د خلکو
خلکو لارښوونه او سیمه ییزو پیاوړو ځمکوالو خانانو او ملایانو په لاس کې ده. وروسته میرویس خان د خپلې پراخې پوهې له بډایتوب په ګټې اخیستنې وکولای سول د دیوان بیګي چې د ګرګین ورور و ځان ته راواړوي. د دغې پوهې له برکته صفوي باچا نه یوازې میرویس خان د بنده خوشي کړ بلکې هغه یې بیرته کندهار ته راولېږئ. خو میرویس خان کندهار ته له راتګ مخکې حج ته ولاړی او هلته یې د مذهبي مشرانو څخه د افغانانو د ژغورلو فتوا ترلاسه کړلې. په هغه فتوا کې لیکلي وه که یو مسلمان یو مسیحي جنګیالی ووژني نو ثواب یې ګټلی دی، خو که څوک یو ایرانی شیعه ووژني نو داسې ثواب یې ګټلی دی چې اجر یې د هغه په پرتله 80 ځله زیات دی. نو میرویس خان نیکه اول اصفهان ته راغی او له شاه حسین او وزیرانو سره یې وکتل. نو وروسته میرویس خان نیکه کندهار ته روان سو او د خپلې لارې په اوږدو کې چې هر چیرې یې قومونه او خانان لیدل د خبرو اترو ټغر به یې ورسره وغځاوه. میرویس خان نیکه به تل د خانانو روحاني ملایانو پر یووالي او یو موټي ټینګار کاوه. ټول یې په کندهار کې د یوه ولسي پاڅون د راپورته کولو لپاره سترګې په لاره کښېنول. د سیستان، فراه او هلمند در کندهاره د زړه پورې ټول وګړي د هغه لارې پر سر خوځښت باندې ول او د ده په انتظار ناست ول او ټولو د میرویس خان دغې روغې نیټۍ ته غاړه ایښودله. میرویس خان په 1909 کال کې په ډېر برم او پرتم د کندهار ښار ته راغی. په ټولې هوښیارۍ یې له ګرګین سره خپلې اړیکې سمې کړلې او په زړه کې او په پټه یې د نورو قومونو له مشرانو سره د کندهار په ښار کې دننه او د باندې د یوه لوی پاڅون تابعه ونیوله. د قومونو له مشرانو سره د میرویس خان لومړۍ جرګه د کندهار د لویدیځ په شپږم مایلي واټن کې د کوکران په سیمه کې ترسره سول. جرګه کې یې د صفوي د دربار د اګر او حالت په تړاو خبرې وکړلې او د خپل د حج د سفر په ترڅ کې یې فتواګانې چې لیکلي وې هغه یې ټوله د دوی مخ ته کښېښولې او ناستو ولسي مشرانو ته یې د مکې د دیني پوهانو فتوا ښکاره کړله. له اوږدو خبرو اترو او پر قرآن له سوګنده وروسته د جرګې غړو ټینګه هوډه وکړل او پریکړه یې وکړه چې ګرګین او د هغه لښکر به دړې وړې کوي او په خپله به یو ملي موټی او خپلواک دولت جوړوي.